داود خان لوګر څه کاروبار کې کاروبار دا قالین هم خرڅولې مخکې څنګه په نشي توکو روږدی شوی دا زه پاکستان کې روږدی سوی یم نو پاکستان کې لکه یارانو دوستانو سره ناست لکه په دې شمالي زه روږدی سوم پرې راغلم په دې عمل باندې لکه اوس خو موږ عملیان سو دا د بچیم دي واړه واړه زندګیم د اوس موږ د دولت ته دا درخواست ورکوو لکه دا سوال درته کوو چې یاره دا شی دې بند کړي چې له وروسته نه بند نه شي موږ یې نه سو پرېښودی دا موږ ته ډېر سخت لکه ذهني تکلیف لري لکه اوس د عسکر دي راځي د شپې موږ وایي ټکوي لغت یې راته نیولي پیسې راښکه اخلي وروره چې څوک یې خرڅوي هغه یو 2 روپۍ ورکړي دوی لاړ شي دوسته جنایي والا راځي موږ په خپلو سترګو لیدلي ښو کرولاو والا دلته راشي هغو ته خرچه ورکړي هغه ځي موږ راونیسي لغت هم کړي دوسته خلکو مخکې هم زغلی نیولي په لمنې رامانې وتړي وایله پوډریان هم نیولي دي کوم چې اصلي سړی ده کوم چې اصلي څوک یې خرڅوي څوک یې راوړي هغه په عزت کې راځي او په عزت کې ځي دلته ښه ښه ځوانان بیا څوک دي د اصلي خلک څوک د اصلي خلک چې څوک یې خرڅوي دغه مارکو نه راځي وروره دغلته خرڅېږي دواګانې ځوانه چې په دې ورځ داسې په خپله کوم سړی دی تاسې داسې پکې وګرځي خپله به پوه شي مونږ خو دغه کباړ راټولو یا یو شی کوو زیات اغلا به وکړو صحیح ده خو د 200 د 100 غلا وکړو دا شي ته مجبوره سو که نه د مونږ ځای نه مني چې اوس مونږ دا کار وکړو یا م هسپتال ته وروره جانه واچوي صحیح علاج دې مونږ وکړي مونږ دغه غواړو چې مونږ دې له دې غولو نور بچ کړي ښه ځوانان یو زه ښه پوهېږم چې دغه د ګوره ښه کالی ښه جامه زم اغوستی سم زم والا په ځان ښه پوهېږم چې زم ښه ځوان یم دغه هم ښه ځوان ده اوس له مونږه خلک نفرت کوي مونږ سره څوک ولا کوي پیاله چای هم چکي چې مونږ په کوم هغه ګیلاس کې اوبه وچکو هغوی کې دوی اوبه نه چکي وایي پوډري ده نو ګوره نو مې خو چې هر رقم لکه اوس مونږ دا سوال کوو چې اوس مونږ په دې غولو راغلي یو خیر ده دغه شی دې بند کړي چې څوک یې خرڅوي څوک یې راوړي دغه دې ونیسي که دوی وایي چې مونږ پوډریان دا څومره چې ناست دي دغه ټول دې ونیسي هلته دې بوځي دلته یوه میاشت بعد راسه له دې نه به زیات نور دلته وي ولې چې دغه شی ختم نسی دغه شی نه ختمیږي موږ نه ختمیږو په دې چې نوی نسل ټول په دې شي را روان ده دلته یو ورځ کښېنه داسې نوي نوي هلکان راځي لکه ګل چې دغه شی ختم نسی موږ دې نه ځوروئ دغه موږ سوال کوو دغه د کیمره ته هر څه نیولي خلک بیا اوري هر څه دغه ورته سوال کوو چې خیر د پوډریانو ته دې څه نه وایي د چا به بچي وي رقم وار به پرې وکړي مړ به شي دغلته ولا لغت یې به دغه هغه کې موږ ته ښکلي خیر ده چې څوک دا پوډر خرڅوي پوډر راوړي دغه دې بند کړي موږ به مردار سو که نه خو دغلته به تپړاویږو په خپله به ښځو زړه به هم صبر شي چې اوس یوه چشمه کې اوبه وچې شي دغه چشمې ته ځې نه ځې که نه زړه دې صبر سو وایي وچه ده اوبه نه کوي او چې کومه چشمه کې اوبه هر سړی منډې وروي ګرمي ته لامبي وایي راځئ چشمې ته لاړ سو اوبه لامبو ګوره خپله سوچ وکړئ دې خبرې ته دغه پوډر چې راوړي دا اخته خلک دي که روغ خلک راوړي روغ خلک هم راوړي اخته خلک هم راوړي سیاسر هم راوړي اوس ځوانه دی کې هر رقم مخلوق لکه دا او ګټه ده بس ورور هر سړی منډې ورته وایي وایي څه لکه دې پوډر وایي ویل کېږي چې دا دلته په توپغونډۍ کې خرڅېږي او چلمتره کې زیړ جومات کې تاسو د هغې ځای نه اخلئ که همدلته راځي یاره موږ هم دلته اخلو وروره دلته ښه ډېر دي صفا خبره چې پیسې یي که نه دلته دومره دي چې بې حسابه دي لاسته راوړلو لپاره پیسې د کومه کوئ تاسو وروره سوال هم کوو یو 2 روپۍ چپړ هم جګوو صفا درته وایي وروره جانه موږ خو مجبور یو ما خو درته اوس اوس موږ محتاج یو ګوره په دې خو اوس ښه سره پوهېږو چې وروره جانه زه هم سم سړی یم وروره جانه یو شی چې جګوم هغه ته 100 وارې سوچ کوم چې یاره زه به بې عزته کېږم زه به ویل خورم زه به ټکول خورم دا موږ ټول پوډریان ښه ښه ځوانان دي خو دغه شی داسې یو شی ده که نه چې یو ذهني نشه ده چې دا موږ په وخت کې داسې تکلیف کې یو چې نه پلار پېژنو نه مور پېژنو نه ورور پېژنو صفا خبره ده بیا چې هر شی وروره جانه جګوی د 100 شی په روپۍ ورکوو ګوره یو بل مسلمان ته هم تکلیف ده موږ ته هم تکلیف ده خیر ده چې دا یې حکومت یې وروسته نه چې بند نه شي صحیح ده دغه ټول ما خو درته وویل چې 10,000 دغلته څومره نشیان دي دا دې ټول ختم کړي هلته دې ویسي ودې تړي یوه میاشت بعد دغه ځای ته راسه یا بل ځای ته له دې به زیات نور نشیاني چې وروسته نه دا شی بند شي موږ به هم زړه صبر شي موږ به وایو والا دا شی نشته دی به د خیر په غونډۍ کې نو خپل مونځ اودس به کوو شي به نه چې دا شی میلاویږي وروره موږ نه صبرېږو صفا خبره ده موږ باندې چې نه ده وګوره ودرېږه دا اوري چې ټوټې ټوټې هم کې که نه او په دې غوښه باندې مرچ ودوړی هم دې شي نه موږ نه اورو صفا درته وایو چې وروسته نه بند نه کوي ولا که یو پوډرین دا پوډر پرېږدي چې وروسته نه بند شي دې موږ به زړه صبر شي دغه دکان د اوس ورځ دی کې یو شی نه میلاویږي خو نه پیدا کېږي که نه اوس دلته سګرټ د دکان کې نسته نور دکانونه لکه نسته یو ځای کې یو دکاني هغه کې سګرټ نسته زه د سګرټو عملي یم چې هلته سګرټ نسته خو زه له سګرټو خلاص وم که نسوار پکې نسته وروره جانه زه له نسوارو خلاص وم ګوره داسې مثال شو چې یو شی بند شي
موږ دا ټول ځوانان به پخپله بچ شو ځوانه دغه موږ ورته سوال کوو حکومت ته چې دلته دې لکه پوډریان دې نه تنګوي مونږ ولا پوډریان تنګوي وروره ډاکسن راپرېږدي ځوانه یا که دغسې کوم سی منصبي نوکران یې راشي باډي ګاټان وروره ډاکسن راپرېږدي درځه غرب وروره جانه چې څه جب کي موبایل یې پیسې واخلي په خپله مخه ځي شیرینه پرساني ده پښتنه نسته وایي پوډري ده دغه کارونه دې مونږ سره نه کېږي خیر ده سم ډېره مننه